بالکل اغیزمنه دا نشي کېدلی چې یو خوا هغه راځي ستا اولاد به وژني بل خوا ته به ورسره په میز ناستې خبرې به کوي. کله چې خبرې کیږي باید اوربند موجود وسی تر څو دا خبرې درست شي. پاکستان فکر کوي چې په برید سره دا کولی شي د میز په سر باندې امتیازات واخلي، در حال چې دا معکوس عکس العمل لري. افغانان داسې خواص لري چې کله ته په هغې فشار راوړې په فشار کې عکس العمل قوي کیږي، د ماتې کیږي نه، سر نه ټیټوي. ځکه دا خاصیت په افغانانو کې نشته. دا خاصیت په پاکستان او هندوستان خلکو کې دی، بنګلادیش خلکو کې دی، یعنی جنوبي اسیا په ملکونو کې دی چې هلته کله ته فشار راوړي دې ته په انګلیسي کې سبمیشن وایي، دی سر د تسلیم ټیټوي. افغانان چې دی د فشار په وخت کې سبمیشن نه لري، دی اوچتیږي، قیام کوي. بنان پاکستانیانو زمونږ ټولنه نه ده پیژندلې، یعنی زمونږ د ټولنې روانشناسۍ کې پاکستانیان ناکام راغلي دي. دوی د خبرو په وخت کې برید کوي، دا برید منفي عکس العمل ښکاره کوي. دلته خلک هم اوچتیږي، نظام هم دا کیږي، په یوازې دې چې خبرې وکړو بیا زمونږ عکس العمل هم تیزیږي. دوی ګورې زمونږ ځوانان هلته کابل کې ووژل، په کونړ کې دوی په روغتون باندې برید وکړ، په مدرسې باندې برید وکړ، په پوهنتون باندې برید وکړ، همدارنګې په لیلیې باندې برید وکړ. نو دا بریدونه خو داسې نشي کېدلی چې ته به برید کوې زما به ځوانان زما به مظلوم وژني. خپله د دوی یو سیاسي رهبر مولانا فضل الرحمن وایي چې د ډیورند د دواړو کرښو ته پاکستان اردو مظلوم خلک وژني، او حتی تر دې ویلي چې بیا د دغې مظلوم خلکو مړي مرته په اسانه نه ورکوي، ورنه غواړي چې خط ورنه واخلي چې ولیکي چې او دا زما زوی چې مړی زه اخلمه دا ترهګرو. هغې ویلي دا یو ظلم دی، دا یو جنایت دی چې پاکستان اردو یې کوي. نه تنها چې د افغانستان په خاوره کې هم داسې مظلوم خلک وژني، په خپله هغه پښتونخوا کې هم پنجابیان مظلوم خلک وژني، بیا جسدونه ورته که چا ورته خط ورنه که جسد ورته نه ورکوي. نو تاسو وګورئ چې دا ډیره ظالم او جابره دغه ده.